بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ، په کابل کې د اوسپنې ویلې کولو او د ګاډر جوړولو یو سترې کارخونې ته راغلم. غواړم د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه د همدغې سترې کارخونې د فعالیتونو لپاره ځانګړې کړم. دا چې دغه ستره کارخونه د ورځې څومره تولیدات لري، د بازار څومره اړتیاوې پوره کوي، او په دغه ستره کارخونه څومره پانګونه شوې ده، او په دغه کارخونه کې څومره کاریګر په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي. نور حال په خپرونه کې را سره وګورئ. طبیعي ده چې د یو هیواد پرمختګ د هغه هیواد په پیاوړي اقتصاد پورې تړلی دی. ښه اقتصاد د ښه ژوند ضامن دی. یو هیواد هغه وخت پرمختګ او ترقي کولی شي چې ښه اقتصاد ولري. هغه هیوادونه چې د اقتصادي بنسټونو څخه په سمه توګه کار اخیستی او اقتصادي سرچینې یې په ګټورو پروژو په مصرف رسولی دي، چې له مخې یې نور اقتصادي منابع رامنځته کړي دي. اوس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې لوړ مقام لري. ولس او خلک یې د سوکاله ژوند خاوندان دي. افغانستان ته د اسلامي امارت په راتګ سره په اقتصادي برخه کې هڅې چټکې او ګړندۍ شوي دي، او په ځانګړې توګه د کارخونو برخه له تیر څخه په اوس کې غوړېدلې ده، او دغې برخې ته یې پاملرنه زیاته کړې څو هیواد له دغې لارې ځان بسیاینې ته نږدې کړي. اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو افغان پانګوالو ته د سوداګرۍ، کارخونو او داسې نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، ترڅو وکولی شي خپلې پانګې په سمه توګه وکاروي. پر رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو، بیا بله هرې بریا نه برخمن. د یو مملکت هغه د وظیفو جوړښت ادارې موږ په دوه کټګریانو ویشلی سو. البته یو دولتي سکتورونه دي، یو بل خصوصي سکتورونه. اما که موږ په نړیوال سټیج ګورو، تقریبا 90 سلنه هغه کاري زمینې مهیا کول خصوصي سکتور البته رامنځته کوي. اما د خصوصي سکتور تر شا پورې 100 سلنه د دولت لاس ده، او البته دولتي سکتور د دوی دپاره هغه سهولتونه مهیا کوي. په دې اواخره کې که ګورو، البته د افغانستان له صنعتي سکتور څخه هغه د تعرفو کمښت، داسې د انرژي آماده کولو په عرصه کې. اما بیا هم زه په اسلامي امارت بار موږ په هر بحثو کې غږ کړی چې افغانستان صنعتي سکتور ته د انرژي آماده کول کې باید لکه څنګه چې دوی دا هڅې کوي لایې ګړندۍ کړي، د افغانستان ته خصوصي سکتور ته البته هغه مالي نهادونه آماده کول چې دوی وکولی سي په اسانۍ سره خپل هغه د بودیجې کمښت له دغسې مختلفه لکه اسلامي هغه کوم موډه فاینانس چې دي، مشارکه، مضاربات، مرابحه، په دغه اصولو باندې قرضونه خصوصي سکتور ته اسانه کړي، ترڅو خصوصي سکتور په دې وتوانېږي چې یعنې دوی هغه خپل اپریشن یا خپل عملیات زیات کړي، له یوې نمایندګي څخه 2 او 3 او 4 ته کړي، چې په هر یوه کې بیا په عین اندازه باندې شیفټونه په کار کیږي، چې یعنې دغه خپله د جاب کریټرز یا د وظیفو د جوړښت هغه اساسي فارمیټ ده. بلې خوا کې که موږ ګورو، البته د اسلامي امارت له خوا څخه په معدنیاتو سرمایه ګذاري، طبیعي زیرمو باندې، البته داسې په زراعتي سکتور، بالخصوص په ترانسپورټ سکتور باندې سرمایه ګذاري را جذبول او دغو ته هغه لارې چارې برابرول، خپله د دولتي چوکاټ کې جاب کریټرز یا د وظیفو د جوړښت هغه چوکاټ د البته چې کولی سي نه یوازې افغانان به بلکې په کار وګمارل سي. زه درته اطمینان در کوم چې زموږ همسایه هیوادونه البته یا بشري ځواک به د همسایه هیوادو افغانستان ته راسي. د موږ که د افغانستان بشري ځواک وګورو، یعنې 45 میلیون نفوس، یعنې د دغسې یو غټ اقتصادي آبادو دپاره ډېر کم ده. زه درته اطمینان در کوم چې همسایه هیوادونه به راسي او افغانستان کې به د کار د موندنې دپاره به موږ سره لاس په کار. رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو. د تولید پروسه په مستقیمه توګه د تولیدي محصولاتو د اصلي لاسته راتلونکو تولیدي فکټورونو د کارولو پایله ده. ځمکه، کار او پانګه د لومړنیو تولیدونکو توکو یا خدمتونو په توګه پیژندل شوي دي. په هیواد کې د اوسپنې ویلې کولو او ګاډر جوړولو تر ټولو سترې کارخونې فعالیت کول د هیواد په اقتصادي برخه کې یو ستر ګام دی. د داسې کارخونو په فعالیت سره کولی شو له بهر څخه د واردېدونکو ګاډرو مخه ونیسو او افغانستان په دې برخه کې د ځان بسیاینې پر لور یوسو.
په پلازمینه کابل کې د دې سترې کارخونې مشر له حکومته غواړي چې دوی ته په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوي رامنځته کړي ترڅو وکولای شي هیواد له دې لارې ځان بسیاینې ته ورسوي او پر خپلو پښو یې ودروي. ایلا منصب بی پروا ای میډنا یغلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا. افغانستان خانه مشترک کلگی است. هر قدر که درباره افغانستان ما که خدمت کنیم کار کنیم اینجا جایی نیست که این یا بر ما ضرر باشه یا بر ملت افغانستان ضرر باشه. این عبور هم بر ملت افغانستان است، هم بر دولت افغانستان است، هم یک کار ثواب و کار خیر و فلاح بر کل با کسی که شروع میکنه، اگر شریک است، اگر رئیس است، اگر کارگر است، اگر کارمند است، بر کل یک خیر فلاح است. هر ملت هر کسی که در افغانستان زندگی میکنن با تاسیت یک کار از هر بخشی که تولید می باشه در افغانستان. تولید یک ستون فقرات است در افغانستان. وقتی که یک انسان ستون فقرات داشت و همه جای میتونه گشتام میتونه، کارم کردن میتونه، دیگه میتونه. تولید ستون فقرات است، نه صادر کننده ستون نیست. تولید ستون است. تولید کننده کسی که است که دولت سپورت میتونه، خود سپورت میتونه، در زیر بنایش معلومات پیدا میکنه، باید از دولت ما رو سپورت کنه، برادرای ما رو سپورت کنه که ما دولت خودکفاشه. حالا ما مواد خام مثلا از ایران میاریم، لیکن ما موجود داریم ما حالا در انجینرهای تکنیکی ضرورت داریم، نداریم انجینر تکنیکی نداریم. یگان جایی که برادرای ما سر ما انتقاد میگیره چرا خارجی میرین، ما درس نخوندن، فعلا ما دو سطح نرسیدیم، ما خودم همین حال فعلا استخدام کردیم، در درس خواندن در هندوستان روی کردیم، در پاکستان در درس خواندن روی کردیم، یک مدت زمان کار داره. ما نمیدونیم، مال فضل خدا مثال ما خارجی داشتیم 400 نفر، حالا ما در 70 نفر رساندیم، 330 نفرش گرفتیم مثال افغانا رو کار میکنه، 70 نفر ما نمیتونیم که 70 نفر ما ایران خارجی نگیریم. ما دو سطح نیستیم، ما از وقت کار هر روز کار میآموزیم، بدون از وقت کار ما نمیشه. باید از دولت هم مشکلات رو درک کنه، بفهمه که نه اینقدر سر ما فشار نمیره کل زیر صفر کو، کل زیر صفر کنیم مردم ما به اون سطح نیست، به اون سطح نیست که مشکل ما کل کار را دست بگیریم. حالا فضل خدا ما برش پاکستانی میکرد یا هندی میکرد، حالا برش کارا خود ما میکنیم. مثال گت مواد یا مثال گت مواد ما را تکنیک یا رابردولی را خارجی میکرد، حالا رابردول ما افغانی است. سرکاریگرای ما کلش خارجی ها بود، کلش حالا فضل خدا افغانی هست. د دغه کارخونې مسولین د کیفیت په تړاو ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د تولید په برخه کې د معیار او سټنډرډ سره سم خامو موادو څخه کار اخیستل کیږي چې د ښه کیفیت له امله یې د نړیوال اعتبار سند هم ترلاسه کړی دی. په دغه کارخونه کې د پرمختللو وسایلو پر مټ د کیفیت څارنه او ارزونه ترسره کیږي چې د ټولو مرحلو څخه مهمه مرحله د لابراتوار مرحله ده چې د معیار کیفیت د ګاډر میلی متر او ګریډ پر همدې لابراتوار کې ټاکل کیږي. مثال ما امروز یک کارمند هستیم یا مثال همینجا آمدیم کار میکنیم، پشتر ما باید از دیگه کس باشه، او بیاموزه، ابدیت شم، از ما که در آدم بالاتر فهمیده تر بیا. این که حالت افغانستان این به خیر فلاح کی بوده که خداوند افغانستان را به ایست ترسون که امروز بالاترین فابریکه، بالاترین کارگرای خوب، بالاترین تولید خوب. باور کنید تولید مال گفتنش خوب نیست، تلویزیون است، خودتان با چشمتان دیدین. بالاترین تولید در نیمال است، ایران هم کده بالاست، از پاکستان هم کده بالاست، از ترکمنستان هم کده بالاست. ما در ترکمنستان رفتیم بالاترین تست کرد، بالاترین گادر از ما برآمد، هم از ایران کده خوبش برآمد، هم از تاشکند کده خوبش برآمد. از اینکه ما آگاهی نداشتیم، حالا آگاهی پیدا کردیم، مواد خوبش، بالاترین مواد خام ما داریم. این حال مواد خام داریم، فکر کنید یک فابریکه ما 400 نفر حال کار میکنه. آیا شما خودتان فکر کنید 400 نفر این دادان راست میاد؟ 400 نفر ضرب 5 نفر کنید حداقل یک فامیل 5 نفر است، این ضرب 2000 نفر میشه. تنها ما اینمیال 80 دانه موتروان داریم که مواد خام ما را از مرز تا اینجا میاره. 80 موتر هر روز میگیریم میاره. این 80 موتر هم ما بس نمیکنه، 20 روز کمبود میکنیم. 20 دراست، 20 در مرز ایران است، 20 در فابریکه است، 20 در ایسو پاس خالی حرکت میکنه. 80 موتر دیگه مال انتقال میده در ولایت ها. ما ایران محاسبه نمیکنیم، 400 نفر تنها میگیره در نوای خود فابریکه را برای شما میگم. اگر ما در مجموع بریم، در کلیات بریم،
در کلیات امروز در آمریکا بالاتر از 3,500 نفر 4,000 نفر کار میکنن. در کلیاتی که ما در بغلان نمایندگی ها داریم، در دکان داریم، هر کدامش 5 نفر 6 نفر کارمند داره. در مزار داریم، در میمنه داریم، در پکتیکا داریم، در پکتیا داریم، در خوست داریم، در جلال آباد داریم، در ابدا و زیر کابل داریم. ما ایره مجموع نکنیم، کلش این صرف می بخشای گادر ماست. ما ایره هیچ یا دلیس نمیاریم. 400 نفر تنها مشخور داریم. ما دیگه از دولت خود میخوایم به تولید ما فعلا خودکفا شدیم. تولید ما داریم تا 2.5 تن تولید داریم، مواد خام کمرسی داریم، یک کمک مشکلات در برق داریم، برق رسیدگی نمیتونن. ما مثال بعد 6 ساعت چالان کنیم، بسیاری روزا 10 ساعت چالان میکنیم. یک کم ایجا باید از دولت توجه کنه، برای ما اگلت کنه امارات اسلامی. یگان وقت برای یمی خارجی های ما نیاز داریم، خارجی باید از باشه، یک دم نمیتونیم سفر کنیم. این رو امرای ما باید از وزارت امور کار برادرای ما امرای ما سپورت کنه ما را. فضل احسان پروازی از اینکه ما در پشت ما یک موتر گادر می آوردیم، در مرزا موترای ما استاد میکردن، دیگه میکردن، مال به کیفیت برای ما میدادن. حالا ما دای سطح رسیدیم که خودکفا شدیم. یعنی ما ما خودمون رای صادرات پال درسیم، تا ول در 15 کشور اشتراک کردیم، در نمایشگاه میریم که مال ما رو بفروشیم. حالا ما در خودکفایی ما بعد از ما صادر کنیم، صادر کننده شویم. لیکن یک کمک مشکل داریم مواد خام که خداوند یعنی دولت ما رو توفیق بده، کار بده که مواد خام اخراج کنه، برای آمریکا بده، نه نثار کنه. نثاری خوب نیست. این باید از دولت ایره خودش مواد خام کنه، در کل آمریکا تقسیم کنه. دیگه کشورها وری مثال ایران وری مثال کشورهای دیگه دولت مواد خام اخراج میکنه، با کل چیا توزیع میکنه. این چی میشه؟ مردم سر کار میشه. منظور مازی نیست که یک آدم سرمایه‌دار شود دینا چی فایده میکنه. کارش شود کامل منفعه باشه، کشور ما سوی امنیت بره. فکر کنم یک آدمی که 400 نفر کار میکنه، کل از تحصیل کرده نیست، کل از مردمی نیست که پانتون خوانده باشه، کل بسیارش مکتب نخوانده، لیکن اینجا هر کدام از میال از یک پانتون خوانده کردن، ماش پیشما ضعف است، تجربه کاری پیدا کرده. ما امروز دو نیاز داریم، دیگه آمریکا دو نیاز داره. باور که خارجی سواد یا نیاز پیدا میکنه، امیال خودش سواد نداره، کار یک انجینیر میکنه، چیز که تجربه کاری پیدا کرده. کارپوهان په دې اند دي چې د یو هیواد د اقتصادي پرمختیا لپاره مادي پانګه لکه ماشینونه، کارخانې، بیخبینایي یعنې زیربنا ډیر مهم دي او هیواد کولی شي له دغې لارې ځان بسیاینې ته ورسوي. افغانستان چې په تیر کې د ناخوالو جنگونو له امله ډیر زیانمن شوی و، خو په اوس کې د الله په فضل سره د اسلامي امارت په راتګ سره هڅې ډیرې شوي دي. د هیواد د پرمختګ لپاره کوښښونه ورځ تر بلې زیات شوي دي. متاسفانه چې افغانستان یو وارداتي ملک دی او موږ تاسو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست موږ تاسو تقریبا 11 میلیارده ډالر واردات درلودل او تقریبا زموږ تاسو 2 میلیارده صادرات و. دا معنا چې زموږ او تاسو تر اوسه پورې یو وارداتي ملک یو او اکثریت توکي اوس له بهرنیو ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. دا چې موږ او تاسو وکولی شو چې د افغانستان د تجارت هغه بیلانس یا هغه کوم بیلانس تجارت چې دغه چې کسر لري د دې د انډول او د توازن په خاطر باندې وکولی شو چې دغه واردات موږ او تاسو را کم کړو، نو باید چې کورنیو تولیداتو ته مخه وکړو. معنا دا چې اوس په افغانستان کې اکثریت توکي په افغانستان کې تولیدیږي، باید چې له دغو کورنیو تولیداتو څخه ښه استفاده وشي. دا چې ویل کېږي چې تقریبا زموږ او تاسو 15 قلمه مواد په افغانستان کې اوس خودکفایۍ ته رسیدلی دي، نو په دې اساس باندې د هیوادوالو لپاره پکار ده چې له دغه خپلو کورنیو عوایدو څخه استفاده وکړي یا له خپلو کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. دولت ته پکار ده چې په لومړي سر کې فابریکو ته او څوک چې په تولید برخه کې کار کوي په لومړي سر کې د دوی هغه کومې ستونزې چې دي، مثلا که د برېښنا ستونزه ده، همدارنګه که د بانکي سکتور کې کوم ستونزې چې دي، یا دا چې د بیمې د شرکتونو نشتوالی ده، په دې برخه کې باید کومک وکړي. ترڅنګ د افغانستان حکومت لپاره پکار دي چې
هغه توکي چې په افغانستان کې موږ تاسو دغه تولید کوو او خودکفایي ته رسېدلي یو د هغو مشابهو توکو مخه افغانستان ته ونیسي. معنا دا چې هغه کوم توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي باید د هغه د مشابه توکو واردات افغانستان ته مخه ونیسي. معنا دا چې باید په هغو مشابه توکي چې افغانستان ته راځي په هغو باندې تعرفې لوړې کړي تر څو د هغه قیمت هم په داخلي بازار کې پورته شي، تر څو خلک دې ته زړه ښه کړي چې له خپلو کورنیو عوایدو څخه استفاده وکړي. د کورنیو تولیداتو زیاتوالی باید څو ګټې ولري. لومړی دا چې زموږ او تاسې هغه واردات به راکمیږي، ترڅنګ د خلکو لپاره به په افغانستان کې د کار زمینه برابریږي. معنا دا چې که یوه فابریکه اوس 10 نفره یا 20 نفره کارمندان ولري، که دغه تولیدات د دوی زیاتیږي ترڅنګ د کارمندانو شمیر به هم زیاتیږي او د دې ترڅنګ به د افغانستان د حکومت په عوایدو کې هم زیاتوالی راځي. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې هغه تولیدات چې په افغانستان کې تولیدیږي د دولت او د خلکو وظیفه ده چې له خپلو کورنیو تولیدات څخه استفاده وکړي. د سپېڅلې صوبې د دې ګټلې صوبې همدا عزت او وینو د شاهد شوي اشنا هېواد ساتنه غواړي بیا. شنونکي وایي اقتصادي وده د صادراتو د ډیروالي سبب کیږي او هیواد ته د اسعارو په راتګ کې اسانتیا رامنځته کوي. د زیاتو اسعارو په راتګ سره په بیلابیلو برخو کې د اړتیا وړ سرچینو د برابرولو سره اقتصادي ارزښت زیاتیږي او په دې توګه تصمیم نیونکي چارواکي کولی شي د هیواد د بنسټیزو پروژو د پراختیا او همدارنګه د سړکونو، ریل پټلیو، ښوونځیو، روغتونونو، فابریکو او داسې نورو برخو کې د اقتصادي پراختیا سبب کیږي. هغه زخمی طالب جان پزړه داغلی ګلاب هغه سپیره ګلال. دقیقاً د داخلي تولیداتو د ودې دپاره البته سرمایه ګذاري اساس د داخلي تولیداتو د ودې ده. که موږ ګورو په دې اواخره کې زه فکر کوم چې اسلامي امارت په کافي حد کار کړی ده. تقریبا په صنعتي سکتور باندې له 10 نه تر 15 سلنه معافیت یعنې دوی راکته کړي 15% مالیات. داسې که موږ په عوایدو تعرفې په دې اواخره کې د اسلامي امارت وګورو تقریبا 50 سلنه په دې کې معافیت راوستی ده. دغه معافیتونه د انرژي آماده کول، نړیوال سټیج باندې د اقتصادي ودې دپاره د اسلامي امارت تګ راتګ د داخلي د تولیداتو د ودې دپاره اساسي رکنونه دي چې هغه د اسلامي امارت لخوا البته سوي دي. د دغسې ګامونو په اساس باندې یعنې خپله به ملي تجاران او نړیوال سرمایه ګزاران افغانستان ته رامات سي. الحمدلله د هغه FDI د نړیوالې سرمایه ګزاري لایحه البته مطابق په افغانستان کې عمل سوی ده، لکه د امنیت ټینګښت په افغانستان کې سرتاسري، داسې د تعرفو معافیتونه او کمښت. البته دا هغه اصول او هغه البته خپل رولز یا ریګولیشنز دي چې هغه نړیوال او ملي تجاران دې ته هڅوي چې ګواکې په یو مملکت کې د عمیقه سرمایه ګذاري وکړي او دغه سرمایه ګذاریانې بیا د داخلي تولیداتو د ودې دپاره اساسي رکن ده. په حقیقت کې د پرمختللو او وروسته پاتې هیوادونو ترمنځ توپیرونه د بشري پانګې پر اساس دي. وروسته پاتې هیوادونه په کافي اندازه مسلکي او په کار پوه خلک نه لري چې د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي. بشري ځواک کولی شي د هیواد طبیعي وسایل په اغیزمنه توګه وکاروي. له پرمختللیو هیوادونو څخه د پورونو اخیستل او په مؤثره توګه ترې استفاده کول هغه ملتونه کولی شي چې پرمختللی بشري ځواک ولري. له بشري ځواک څخه هدف د یوې ټولنې ټول هغه خلک دي چې په یو نه یو شکل د هیواد په پراختیایي فعالیتونو کې ونډه اخلي. وزګارتیا د وروسته پاتې هیوادونو یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د ټولنې بشري ځواک کولی شي چې بیکاره او وزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او له خپل بشري ځواک څخه ګټه واخلي. نو باثباته او با کیفیته دولتونه کولی شي د بشري ځواک د پرمختګ لپاره جدي او چټک اقدامات وکړي. څلورو کالو راپورې په شرکت کې کار کوم او ډېر خوښه خوشحاله یم چې کور دننه ماته د کار زمینه برابر شوې ده. زما په تجارانو باندې غږ ده چې کور دننه پانګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینې برابر کړي تر څو د افغانستان خلکو ته د دوی ګټه ورسېږي. 4 کاله کېږي کارخانه کې
او ماشاءالله ډېر ښایسته کار ده او موږ غواړو د دولت نه چې دغه شان سرمایه ګزاري وکړي په وطن کې او دغه خلکو نه موږ دا غواړو چې دغه شان په خپل وطن په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او موږ ډېر خوشحاله یو د قاچاقي لارو د تګ نه او د بلې اړخ نه هر خوا نه ایسار یو په خپله وطن کې په خپل کور سره کار کوو او ډېر خوشحاله یو موږ د دې کارخانې له مشرتابه نه او له همداسې له ډېرو د دولت نه دغه غوښتنه لرو چې دغسې خلکو مرسته وکړي او دغسې خلک حمایه کړي وطن کې دغسې پانګونه وکړي او ډېر ښایسته او ښه کار باندې موږ لګوو ماشاءالله یو مړۍ ډوډۍ ده والله بس په شکر سره راکوي. په دې کارخونه کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له 300 څخه تر 400 کارکوونکي په کار بوخت دي. دوی خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوي او له اسلامي امارت غواړي چې په هیواد کې د سترو او بنسټیزو کارخونو د جوړولو غوښتنه ترڅو ځوانانو ته کاري فرصتونه لا ډیر او پراخ شي. د کاري زمینې برابرېدو ترڅنګ به په کورنیو تولیداتو تکیه زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د کارخونو په برخه کې د ځان بسیاینې پر لور هڅې زیاتې شوي دي. سوداګرو او افغان پانګوالو د کارخونو برخې ته ځانګړې پاملرنه کړې. د دوی ترڅنګ باید هیوادوال هم په دغه برخه کې له دوی سره اوږه په اوږه ودرېږي ترڅو افغانستان له دې لارې پر ځان بسیا شي او د بهرنیو تولیداتو د واردولو مخه ونیول شي. غم د ځان دی په کار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي. درنو لیدونکو دا و د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې په کابل کې د اوسپنې ویلي کولو او د ګاډر جوړولو د یو سترې کارخونې لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې د الله په امان.